سبب پراتوي خدا سه ولاړ دي سبب پراتوي خدا سه ولاړ دي راشه په قبر می واخه ولاړ دي مننه چې سبب پراتوي خدا سه ولاړ دي راشه په قبر می واخه ولاړ دي او په اسلام جنگ د خلک وتښتیدل په اسلام جنگ د خلک وتښتیدل صرف یوازې پښتانه ولاړ دي مننه چې په اسلام جنگ د خلک وتښتیدل صرف یوازې پښتانه ولاړ دي او نن یې د خدای غضب لیدلې خپله نن یې د خدای غضب لیدلې خپله ځکه د خلک په منځه ولاړ دي مننه چې نن یې د خدای غضب لیدلې خپله ځکه د خلک په منځه ولاړ دي او په دغه لاره خو بیخي نه ورځم په دغه لاره خو بیخي نه ورځم په دغه لار کې راته غله ولاړ دي مننه او نن د انسان نه پناه غوښتې حیوان نن د انسان نه پناه غوښتې حیوان نن مې په ټول وجود ویښته ولاړ دي مننه او چا چې وژلی یم په خپلو لاسو چا چې وژلی یم په خپلو لاسو په جنازه کې مې هغه ولاړ دي مننه فرید صاحب چې چا چې وژلی یم په خپلو لاسو په جنازه کې مې هغه ولاړ دي او نوره عجبه شان کیسه شروع ده نوره عجبه شان کیسه شروع ده دلته ژوندو خلکو کې مړه ولاړ دي ډېره مننه دا چې خپلو کې بشر دي پښتانه ځکه هر ځای در په در دي پښتانه خو دا منم چې ښکلی ټول انسانیت دی دا منم چې ښکلی ټول انسانیت دی خو په ښکلو کې بهتر دي پښتانه مننه چې دا منم چې ښکلی ټول انسانیت دی خو په ښکلو کې بهتر دي پښتانه او نن راځئ چې دوی په خپلو کې پخلا کړو نن راځئ چې دوی په خپلو کې پخلا کړو چې یو بل نه مرور دي پښتانه مننه او د زړه غلا درنه په یو نظر لیدو کړي د زړه غلا درنه په یو نظر لیدو کړي ګوره داسې جادوګر دي پښتانه مننه چې د زړه غلا درنه په یو نظر لیدو کړي ګوره داسې جادوګر دي پښتانه او زه په غم او خوشحالۍ کې شریک یم زه په غم او خوشحالۍ کې شریک یم دا کلر دی او کبر دی پښتانه مننه او چې ځوانۍ اوس به همیش مسافرو کې چې ځوانۍ اوس به همیش مسافرو کې بدقسمته مسافر دی پښتانه مننه او نوره دا چې په ټولګو تقسیم دي نوره دا چې په ټولګو تقسیم دي چا بیل کړي په هنر دی پښتانه مننه چې نوره دا چې په ټولګو تقسیم دي چا بیل کړي په هنر دی پښتانه